او بل complete e-commerce platform allows anyone to create, customize and manage online store. نو په شاپیفای کې هر څوک کولای شي ترڅو د خپل ځان لپاره یو سټور فعال کړي، هغه کسټمایز کړي، په هغې کې مثلا مختلف ډیزاینونه رامنځته کړي، مختلف سهولتونه پکې رامنځته کړي او په خپله منیج هم کړي. نو یعنی یو ای کامرس یا موږ تاسو چې آنلاین بزنس ورته وایو، یو آنلاین بزنس کولای شو د شاپیفای له لارې موږ تاسو رن کړو او خپل پروډکټ پکې خرڅ کړو. نو شاپیفای چې دا آل ان ون پلیټفارم دی. آل ان ون په دې معنی چې په دې کې ټول ټولز موجود دي. هر ټولز چې موږ وغواړو چې مثلا د پیمنټ لپاره زه کوم مثلا بانک استفاده کوم، کولای شو د هغه ټول څخه استفاده وکړو. مثلا موږ غواړو د شپمنټ لپاره د کوم کوریر سرویسز پرووایډر نه استفاده وکړو، په هغې کې موجود دي. او همچنان کوم موارد چې موږ تاسو وغواړو نو د شاپیفای له لارې موږ تاسو لاسرسی ورته لرلی شو. او همچنان موږ تاسو ته یو ویب سایټ په لاس کې راکوي. یعنی د شاپیفای خپله چې دا موږ تاسو ته د ټولز په لاس کې راکوي چې موږ تاسو د هغې نه په استفاده د ځان لپاره یو سټور جوړ کړو او په هغې کې خپل پروډکټ خرڅ کړو. یعنی یو سایټ موږ ته په لاس کې راکوي، یو ویب سایټ په هغې کې موږ تاسو جوړوو د هغې له لارې. په هغې کې موږ تاسو کولی شو پروډکټ لیست کړو، په هغې کې پیمنټ مختلف میتودونه وصل کړو، په هغې کې نور مختلف ټولز چې دي، حتی انالیسز موږ ته راکوي شاپیفای چې موږ څومره مشتریان لرو، څومره مثلا کنورژن ریټ څومره دی، مثلا نور کلیکس څومره راځي موږ تاسو سټور ته، هر څه موږ تاسو د خپل پروډکټ په مورد باندې پوهېدلی شو. او همچنان د شاپیفای له لارې په ټوله نړۍ کې تقریبا 4 میلیونه بزنسونه دا مخکې روان دي، یا که ووایو په ساده لهجه چې په دې کې 4 میلیونه سایټ دا پرانیستل شوي دي چې مختلف کسان یې د نړۍ له هر ګوټ څخه منیج کوي او خپل پروژات لري د همدې له لارې. اوس راځو ولې موږ تاسو شاپیفای انتخاب کړو یا د شاپیفای له لارې خپل بزنس رن کړو. نو ولې خوبیانې څه دي او ولې موږ تاسو باید د نورو پلیټفارمونو په نسبت سره باید شاپیفای هم د ځان لپاره انتخاب کړو. اول موضوع خو دا ده چې په سیټ اپ کولو کې ډېر اسانه دی. موږ تاسو د ویب سایټ له لارې هم یا د ورک پریس له لارې هم کولی شو چې ای کامرس سټور ځان لپاره فعاله کړو عینا لکه شاپیفای کې. اما شاپیفای په دې غوره دی چې د سیټ اپ کول ډېر اسانه دي. موږ تاسو نه کوم کوډینګ نه غواړي لکه نور ویب سایټونه چې موږ تاسو باید مختلف لانګویج د ویب سایټ جوړولو باید بلد وو ورسره، HTML له لارې مثلا یا مثلا نور مختلف پروګرامونه چې د هغې په اساس باندې موږ تاسو باید ورک پریس کې یو ځان لپاره ښه کوي او پروفیشنل ویب سایټ جوړ کړو. اما شاپیفای دغه مشکلات نه لري. او بل سکیلیبل فار آل بزنس سایزز. او شاپیفای دا کوم محدودیت نه لري چې مثلا په دې کې موږ سمال بزنسز مخکې یوسو یا مثلا دا لارج غټ بزنسونو لپاره یا میډیم، په دې کې کوم محدودیت موجود نه دی. سمال بزنسز لپاره ځان ته خپل اصول لري، خپل ځان پرایسز لري. کولی شي سمال بزنس یو څوک رن کوي هغه د شاپیفای له لارې رن کړي. میډیم بزنسز کولی شي هغه یو څه خپل ځان لپاره کرایټیریا لري شاپیفای، نو هغه کولی شي. او همچنان که څوک په ډېر اډوانس یا غټ بزنس ولري یعنی کوم محدودیت نه لري. او بل دا ده چې 24/7 کسټمر سپورټ لري. یعنی شاپیفای موږ تاسو لپاره هر وخت اویلیبل دی، ډېر بهترین سپورټ لري. دوی کوم ټیم چې دی په هره برخه کې که موږ تاسو ستونزې سره مخ کېږو دوی ډېر بهترین په ساده الفاظو د هر چا په ژبه باندې دوی معلومات ورکوي. نو دا یو بله خوبي ده. او که چېرته مثلا ای کامرس سټورز کې موږ تاسو مشکل سره مخ کېږو او موږ تاسو موضوع ډېره طولاني کېږي او ډېر زر جواب نشو ترلاسه کولی. او بل دا ده چې هاسټینګ یا کوم سرویسز چې دوی ورکوي شاپیفای یا ډومین یا د سایټ لپاره کوم ټول چې موږ دا ډېر سیکیور دی، ډېر محفوظ دی. یعنې په دې کې موږ تاسو د ستونزو سره نه مخ کېږو. زموږ تاسو ډیټا ډېره محفوظه ده، ځکه په دې کې چې موږ تاسو کوم ډیټیلز داخلوو یا استفاده ورڅخه کوو نو دغه ډېر سیکیور دی او هیچا په لاسرسي کې نه دي. او بله موضوع دا ده سیملیس انټیګریشن. یعنی کولی شو په دې کې مختلف اپس څخه لکه مثلا موبایل کې موږ تاسو مختلف اپلیکیشنونه لرو
نو همداسې په شاپیفای کې مختلف ټولز موجود دي، مختلف اپس موجود دي چې د هغې څخه په استفادې موږ تاسو کولی شو تر څو دغه اپس استفاده او هر ډول څه چې وغواړو موږ تاسو کولی شو. مثلا سوشل میډیا غواړو موږ تاسو کنیکټ کړو د شاپیفای سټور سره، په ډېرې اسانۍ سره موږ تاسو کولی شو چې هغه منیج کړو او وصل کړو د خپل شاپیفای سټور سره. او همچنان لکه مخکې مې یاده کړله پیمنټ ګیټ ویز دی یا مثلا شپینګ کوریر سرویسز پرووایډرز، د هغې هر بخش لپاره ځان ته د یو اپ لري، د هغې په استفادې موږ تاسو کولی شو خپل کار مخکې یوسو. او بل دا ده چې دوی ای سی یو ټولز لري، او لکه مثلا کله چې موږ تاسو یو سټور رن کړو، پروډکټ مو لیست کړل، د څه ډول موږ تاسو کاسټمرز ته دا وښیو تر څو کاسټمرز راشي او زموږ تاسو څخه دغه پروډکټ واخلي. نو ګوګل کې باید دا په سر کې راشي کله چې څوک سرچ کوي د یو پروډکټ لپاره. نو شاپیفای په خپله یو بهترین پلیټ فارم ده چې موږ تاسو لپاره دغه ټول سهولتونه لري، کولی شو ای سی یو د خپل پروډکټ او د خپل پیج په ښه شکل سره وکړو. د ایمیلز لپاره کله چې موږ تاسو مشتریان ترلاسه کوو نو ضرور ده چې موږ تاسو باید د هغوی سره په تماس کې د هغوی ایمیل ولرو تر څو خپل مارکیټینګ یا هغه ډیټا موږ تاسو د دوی سره شیر کړو وخت نه وخت تر څو دوی موږ پرمننټ کاسټمرز شي. نو په دې برخه کې او همچنان انالیټکس ډېر بهترین انالایزیشن لري. دوی دغه د شاپیفای چې کله موږ تاسو سټور جوړ کړلو، کمپلیټ مې کړلو، موږ تاسو لپاره ټوله ډیټا په دسترس کې د هر سکینډ د هرې ورځې ډیټا موږ تاسو ته راکوي چې په دې میاشت کې موږ څومره فروشات وکړل، یا مثلا کوم پروډکټ ښه خرڅېږي، کوم باید کار ور باندې وشي، ټول لکه ډیټا موږ تاسو ته د خپل پروډکټ په مورد باندې راکوي. او بل وای شاپیفای از فرست چایس، موږ تاسو مخکې هم ځینې خبرې وکړلې چې ولې شاپیفای غوره ده یا ولې موږ تاسو باید خپل سټور جوړ کړو شاپیفای له لارې. اوس موږ تاسو ولې اول باید شاپیفای لکه د ځان لپاره انتخاب کړو، د ای کامرس یا ورډپریس یا د ویکس یا د نورو پلیټ فارمونو په نسبت باندې باید ولې شاپیفای انتخاب کړو.